د نن ورځې په موضوعاتو کې سیمه ییز نړیوال او مهم خبرونه درته لرم. نهایتا مهم دي، ډېر په حساب اړین خبرونه دي. هم د خپله په ډیورن هغه کرښه کې چې څه عملیات شوي دي هغه متعلق شته، د افغانستان متعلق موضوعات شته، د ایران، د عربستان سعودي، د ترکیې، همدارنګې د امریکا څومره کسان وژل شوي دي، ستونزه د امریکې چیرته ده. همدارنګې د ډېر یو غټ لوی خبر دا دی چې څرنګه تاسو ته معلومه ده تېر د یو کال یا 14 میاشتو نه چې ایران جنگ شروع کړی، ما د اسلامي نړۍ د اتحاد باندې ډېر پافشاري کوله. د ایران ته مې دا دغه کوه چې دا باید من حیث یو مشر ورور چې د نظامی نقطې نظر نه به دلته قدرت و صلابت به زیاتي، دا باید مخکې شي او دا کار وکړي. او کله هغې نه پس چې د احمد مسعود مسله دغه کړله، موږ لږ زره په ده کې ټکان وخوړه او په شا لاړلو، او هغه خپل په حساب د وطن د دفاع مسله موږ ته ډېره مهمه شوه. نو اوس د دې باره کې د وزیر دفاع کوم خبرې چې دي دا ډېرې مهمې دي چې خدای شکر دی دی زموږ خبرې ته راغلل، او خدای وکړي که په دې عمل وشي کولی، دا غټه خبره ده. په عین حال کې د ایران د ولسمشر د پزشکیان خبرې ډېرې مهمې دي، تاسو سره شریکوم. د جنرال الکسیس ګرینیکویچ خبرې چې د اروپا متعلق دي، دارنګې مهم خبرونه دي نن. همدارنګې د پاکستان په دې امید دی چې دا مخالفین به په افغانستان کې فعالیږي، او ډېر غټ دروغونه یې ویلي دي چې دا څومره قوا لري، دا لري چې څه خبره دا قوا به ټول په پنجاب کې نو چې دا دومره قوا دوی لري، په افغانستان کې خو دا نشته. په دې متعلق ټول زه خبرې کوم انشاءالله. هیله مې دا ده چې برنامه تر پای وګورئ تر څو د ټولو جزئیاتو نه راخبر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 4 د اګست کال 2026 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. زما د نن ورځې اول خبر دا دی چې د پاکستان میډیا ادعا کوي چې د سمیع سادات د په حساب صحنې ته راوصلو نه پس چې هغوی ورته ډېر خوشحاله دي، وایي چې په کامیابۍ سره دا کار موږ وشو کولی. وایي چې په راتلونکي اونیو کې به دوستم هم په افغانستان کې دوی راولي او د پیاده به یې کي. لانچ کلمه استعمالوي. کله چې لانچ کلمه استعمالوي معنی دا ده چې دا لاسپوسی دی او زه راولم او پیاده کوم، یعنی صحنې ته کوم. د سمیع سادات په هکله دا کلمه استعمالي، د دوستم په حصه کې دا کلمه استعمالي، د یاسین زیا په حصه کې دا کلمه استعمالي، او د احمد مسعود په حصه کې. او وایي چې دا څلور زمونږ پاپیګاکان دي، موږ دا پاپټ انګلیسي کې ورته پاپټ وایي، پښتو کې موږ تاسو ورته پاپي وایو. نو دا پاپیګاکان دي او دا موږ لاسپوسیم دي، یعنی پاپټ لاسپوسیم. نو په دې اساس باندې دوی غواړي دا دغه کي، او دوی وایي چې په دننه افغانستان کې به یعنی یو خواته به دوستم شروع کی، بل خواته به احمد مسعودي، بل قندهار نه به سمیع ساداتي، او د بل سیمې نه به یاسین زیایی، او دا ټول په افغانستان کې دوی په نظر باندې یو ګډوډي به شروع کی، د افغانستان خلکو وژل به شروع شي، او افغانستان او دوی دا نظام به د منځه راشي. یعنی داسې غټ غټ خوبونه ګوري. او عجیبه یو احصایه وړاندې کوي پاکستان، چې یعنې سړی ترېنه پوښتنه وکړي چې دا کسان خو چې هغه وخت کې احمدشاه مسعود ژوندی و دومره کسان دوی نه درلودل. او دا زه داسې د ځان نه وایم، تاسو لاړ شئ د ګیبسن کتاب وګورئ، په هغه کې ښکاره لیکي چې موږ کله افغانستان نیولو ته لاړلو په 2001 کې، او موږ لاړلو د فهیم سره مو لیدل، د همدارنګې د انجینر عارف سره مو لیدل، د ډاکټر عبدالله سره، دوی سره دومره کسان نه و، خو ادعا د دوی ډېره غټه وه، ځکه چې د افرادو په سر دوی پیسې اخیستلې، یعنې د لیست کې خو دوی تعداد زیات و، مګر په میدان کې ورسره دومره کسان نه و. هغه وایي چې په ډېر مشکله باندې خبره په یعنې د 500 نه تر 1,500 پورې به کېدله، اما دوی دا د 10,000 کوله. نو هغه ادعا چې کوله 10,000، هغه وایي چې دا دروغ وه، خو موږ وایي هغې وخت کې ضرورت و، موږ دې ته غږ ونه کړه، پیسې مې ورته ورکړه، د $100 میلیونه ورکړه چې دومره عسکر لري دی مصرف.
اوس دا پاکستانیان دا ادعا کوي چې احمد مسعود د 2.5 نه تر 1000 نفر لري. ښه چیرته دی ونه سړی سوال وکړي. یاسین ضیا وایي د 3000 نه تر 15000 نفر لري. سامي سادات وایي د 15000 نه تر 20000 نفر لري چې دا اوس چیرته دي. خپله سامي سادات خو په امریکا کې یوازې د سودا پسې خپله وځي، نفر نه لري سودا ته ورته وځي. نو دا د 20000 نفر د کوم ځای نه کړل. دوستم ادعا لري چې 20000 نه تر 10000 نفر لري، او په دې ترتیب سره دی وایي چې دا ټول سره یو ځای کو نه خبره 80,000 نفر ته ځي. او بیا د افغانستان اردو ښیي چې هغه د 120 نه تر 150,000 ده. وایي چې دا د هغې په مقابله کې کافي ده، در حالی چې د افغانستان پولیس او اردو اوس مجموعاً 4.5 لاکو ته رسیږي. 4.5 لاکو ته رسیږي. او دی احمد مسعود 2.5 خو څه کوي چې 2.5 نفر هم نه لري. 2.5 نفره هم نه لري. دا 2.5 نفر هم چې دي کاکاګان و ماماګانې دي، یو دا نیم هم خپله دی چې 7.5 شي، دنه زیات نه دی. یاسین ضیا خو بالکل نفر نه لري. سامي سادات که دی کوم یو قرض مرض به یې کړی، یا کوم هلته بعضې قومونه دي چې بل سره شخړه لري، یو څو روپۍ به یې حواله کړي چې لاړ شي. لکه اوس چې ادعا شوې ده چې د قمنداني امنیه د قندهار باندې برید شوی دی، ویلي دا سامي سادات کړی دی. دارنګې یو چا ته به کوم لنډغر ته به یې پیسې ورکړي، غیر له ده نه دوی سره کس نشته. د دوستم دی وایي چې دا 10,000 کسان چې افغانستان کې دي، اسلامي امارت ولې نه ګوري چې دا د منځه ویسي یا مخې ونیسي. نو کاملا دا خبر داسې دروغ دی، خو پاکستانیان دي پروپاګند کوي. او زه د هغې خبر په دې تاسو سره شریک کوم چې دارنګې خبرې روانې دي، د ده مخنیوی پکار دی. او اسلامي امارت په دې مسایلو کې ډېر ضعیفه دي، یعنې ډېر په دې حصه کې نااهله دي. ډېر یو عادي خبر ورته وکړي چې د دغه شي مخه ونیسئ، درته سل بانې کوي چې دا خو یا زمونږ کار نه دی، یا دې ته ضرورت نشته دی، په دې باندې وخت ولې ضایع کړو. نه پوهېږم چې دوی څه کوي. بس اوس خو فعلا اسلامي امارت کې اکثرا چې دي دا ولې نظام پسې خلک راپارېدلي، لپاره دی چې په اسلامي امارت کې اوس کسان دي کې ګرم دي، رشوت باندې ګرم دي، ښځې کولو باندې ګرم دي، د نظام مسله شړېدلو کې ده، او د قصه په خرابېدو ده. ځکه خو چې ورته زنګ وهي یا څه ورته وایي چې دغه مسله ده، د دغه مقابل کې خو یو اعلان وکړي، دا وکړي والا دا خو زمونږ کار نه دی، نو دا د بل چا د پلار کار دی، خو ته حکومت یې که نه، ته به یې کوې که نه، نو څوک یې کوي چې ستا کار نه دی، نو د چا کار دی؟ یعنې دغه ګډوډي چې دې ته جوړېږي، دا د اسلامي امارت د خپل د سستۍ او د دغې نه ده. که دی په هغه 15 کالو کې چې موږ ورته مشورې ورکړې همده لپاره چې د دغه جنایتکاران د ته قادر نشي چې دی ګاونډیان د ده نه استفاده وکړي. دغه کسان چې دی دا لري، د دغه یو کس هم دی نه لري، دا ټول دروغ دی. مګر اسلامي امارت چون د ملت سره همنوی نه کوي، خبرو ته مثبت ځواب نه ورکوي. کله چې یو شی ورته ووایې درته الان وایي چې دا خو نه کېږي یا یې کولی نه شي، دا خپله ښکاره کوي چې اهلیت د خلکو پکې ډېر کم دی، توانایي دا ده. همدا علت دی موږ وایو چې خو ملا دی، ملا چې راولي نو ته په یو ځای کې کښېنې چې هغه د هغې کار نه وي، ښکاره درته وایي چې دا زما کار نه دی، ځکه پوهېږي نه، په ترتیب باندې پوه شي، خو بیا داسې اقدام کوي. راځم دویم خبر د خپله د ډیورند د کرښې اغاړه دی، په سوات کې ځانمرګی برید شوی دی، د پولیس سټیشن باندې برید کړی و، او هلته یو جرګه هم روانه وه. په دغې جرګې باندې هلته دا برید د پولیس سټیشن او د جرګې ترمنځ شوی دی. 14 کسه پکې وژل شوي دي چې دوی دا لري چې پکې 8 پولیس دي او 6 عام وګړي دي، 2 پکې ټپیان شوي دي. همدارنګې په بلوچستان په خاران کې د پولیس او نظامی او د سی ټي ډي په هډ کوارټر باندې برید شوی دی، او همدارنګې په زندان باندې محبس باندې برید شوی دی. هلته خپل زندانیان مجاهدینو خوشي کړي دي، او د پوځ کسان یې وژلي دي او نیولي دي، او په بانکونو ته تللي دي، بانکونه یې تش کړي دي، د بانکونو نه پیسې او دا اخیستې دي، او بانکونه ورته ویجا کړي دي.
نو دا خو ډېر ښه کار کړی چې خپل هغه قزحمه او خپل مصارف او دا باید وباسي چې دی د خپل وطن د ازادۍ لپاره چې کوم کار کوي. بل نړیوال خبر دا دی چې سعودي وزیر خارجه فرحان بن فیصل او عباس راغچي سره د هرمز تنګي او په روانو حالاتو سره خبرې کړې دي. همدارنګه اسحاق دار د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د عباس راغچي سره خبرې کړې دي او عباس راغچي پاکستان ته دعوت کړی دی چې ترڅو په نورو مسایلو سره وغږیږي. همدارنګه عباس راغچي بیا د امریکا د خاص چمچې عاصم منیر سره خبرې کړې دي ځکه چې بیل دغې نه خو بیا خارجه پالیسي نه تکمیلیږي. وزیر خارجه خاص بوتل دی اسحاق دار، هغه خاص بس سرپنامه وزیر دی، وزیر خارجه رئیس جمهور، وزیر داخله، وزیر دفاع عاصم منیر دی. دا د پاکستان خپل حیثیت دی، راځي مونږ ته حکومت بدلی، مونږ ته دا کوي کاغذي پاپټانې راټول کړي دي په افغانستان باندې برید کوي. همدارنګه سره دي چې التوفیلا اوربند دی د امریکا او د ایران ترمنځ کوم شخړه چې نشته دی، خو د دې باوجود ایران د امریکای په یو ډرون چې هغه MQ9 دی ریپر قیمت ترین ډرون دی وهلی دی او راپرځولی دی چې دا په خپله یو لویه واقعه ده ځکه چې د داسې وخت کې شوي ده کیدای شي امریکایان به دا فکر کو چې دا د سرویلنس لپاره به دا کوي، ایران به شاید په دې برید ونه کړي خو ایران پې برید کړی دی. همدارنګه امریکې ولسمشر دا ادعا کړې ده چې د دوی د ایران سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. د ده په مقابل کې اسماعیل بقایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبره کړې ده چې کمیدی منځ کې هیڅ کم خبرې روانې نه دي. دا خبره دغه هم کړې ده، باقر قالیباف هم کړې ده چې زموږ په منځ کې کم خبرې روانې نه دي فی الحال، او ډونالد ټرمپ چې دی دا خبره د ځانه کوي. خو دا خبره یې ترڅنګ کړې ده چې د ایران او د عمان ترمنځ د تنګي هرمز په سر باندې خبرې روانې دي او د یو نتیجې ته به ورسېږي چې د تنګي هرمز باندې دوی سره موافقه وکړي چې څنګه به دا کنټرولوي. همدارنګه اسماعیل بقایي دا ویلي چې تنګي هرمز به هېڅکله د 28 د فبروري کال 2016 هغې حالت ته ونه ګرځېږي او دا به په حساب د دوی په کنټرول کې. او دا خبره هم کړې ده چې کومې خبرې ډونالد ټرمپ کوي دا مستند دروغ خبرې دي ځکه دا یو مستند دروغجن انسان دی او دا رښتیا نه وایي. همدارنګه د یمن د حوثیانو د خبردارۍ نه پس عربستان سعودي خپل سوپر ټانکرونه یعنی هغه لوی کشتیګانې چې کافي زیات په نفت پکې ځایږي د خلیج عدن نه بیرته ګرځولي دي تر څو د برید لاندې رانشي. همدارنګه د امریکې د امن د کمیټې د غزې لپاره وګړي چې په هغې کې مارکو روبیو هم دی او نور کسان دي، دوی را رسېدلي دي شرق الاوسط سیمې ته، هلته د اسرائیل دوی سره په دې متعلق خبرې کوي. خو اسرائیل په دغه وخت کې چې دا هیئت د صلح لپاره راغلی دی او هلته خبرې کوي، دوی خپل بریدونه په غزې او په لبنان باندې شروع کړي دي. هلته د هغوی د امن خبرې روانې وي او دی دلته بریدونه کول او مظلوم خلک یې وژل. او په همدې هکله اسرائیل امریکې ته دا دغه کړی دی چې زمونږه دا د امن مذاکرات دا چې اوس روان دي دا نه مني، یعنې په هغه کوم معاهده چې په شرم الشیخ کې امضا شوی هغه نه مني او دوی خالصانه نه کوي او دوی وایي چې موږ خپل تحفظات لرو په دې هکله باندې او دا موږ امریکې سره شریک کړي دي چې ښکاره خبر ده دوی یعنې دا معاهدات نه مني. همدارنګه د اکسپرس ټریبیون اخبار ادعا کوي چې امریکا ولسمشر خپل د پوز نه دا غوښتنه کړې ده چې دې ته مشوره ورکړي چې څرنګه کولی شي دوی ایران ته سزا ورکړي او ویلي دي چې باید یو نوی نظر تخلیقي او نوی غیر روایتي او نظر راکړي چې د هغې په اساس باندې موږ د ایران سره څنګه تګلاره ولرو. نو دا غوښتنه یې کړې ده. د ګارډین اخبار خبر ورکړی دی چې د امریکا د مړینو د وژل شوي عسکرو تعداد د 600 نه اوښتی دی، 400 زیات ټپیان دي
او همدارنګې دا دوی د امریکې د خلکو نه د وګړو نه پټ ساتي او د څنګه چې ما تاسو ویلي بل ملک ته انتقال کړي دي ځکه یریږي که د امریکې ته لاړ شي د امریکې په حکومت په مقابل کې به ډېر زیات خلک راپاڅېږي. په عین حال کې دا خبره هم کړې ده چې دوی دغه جنګ کې کوم ستونزو سره چې مخ دي هغه دا دی چې دوی کافي رادار هم نه لري او د میزایلونو دفاعي یعنې انټرسپټر هم نه لري. د ده لپاره دوی د دغه فعلي جنګ کې په ستونزې ته سره مخ دي. دا خبره په عین حال کې جنرال الکسیس ګرینیکویچ چې د اروپا د مرکزي قواو قمندان دی په تحریري توګه باندې واشنگټن ته لیکلي دي چې زمونږ اسلحه چې کوم اختیار کې ده دا دومره کافي نه ده چې موږ د اسرائیل نه حمایت وکړو او د هغې په مقابل کې چې کوم برید ادا کیږي دا اسرائیل ته ضعیفوي. دا خبر واشنگټن پوسټ خبر کړی دی او د ده دا کړي او برعلاوه له دې نه د امریکا نه دا غوښتي دي یعنې جنرال الکسیس ګرینیکویچ د اروپایي قمندانۍ مشر د خپل حکومت نه دا غوښتي دي چې یو اضافي جنگي بیړۍ دوی ته باید ورکړل شي چې تر څو دوی وشي کولی هم د اروپا امنیت مسله پکې وساتي او هم د اسرائیل نه دوی دفاع وشي کولی. نو دوی یو جنگي بیړۍ ته برعلاوه د څلور چې دلته په مدیترانه او بحرین کې دي یو دانه د ځان ته جدا غواړي. همدارنګه وال سټریټ ژورنال خبر ورکوي چې اردن د امریکا ته په اډې ورکولو د وجې نه د ایران د بریدونو ډېر لوی قیمت ادا کوي او د دفاع حالت هم لري او امریکا هم ترې نه دفاع نه کوي. نو بنان دوی اوس په دې نتیجې ته رسېدلي دي چې څومره زر د دې مصیبت نه ځان وباسي. خلک هم د خپل حکومت نه دا غواړي چې باید امریکایان د سیمې نه وځي تر څو د ایران بریدونه په دوی باندې بند شي او ایران هم همدې لپاره دا بریدونه کوي چې دا ملکونه په تنګ شي چې امریکایان وباسي ویشړي او دې سیمه کې آزاد پاتې شي. بل ډېر مهم خبر مې دا دی چې بریګیډیر جنرال سید ماجد ابن رضا د ایران د دفاع وزیر د ترکیې د دفاع وزیر سره یعنی یاسر ګولر سره خبرې کړې دي او دا خبر د مهر نیوز ایجنسی د ایران خبر ورکړی دی چې موثق خبر دی او د کې دا خبره دوی کړې ده چې دوی دواړو سره خبرې کړې دي یعنی د ایران وزیر دفاع او د ترکیې او د ایران وزیر دفاع دا پیشنهاد ورته کړی دی چې دا چې پردی راځي زمونږ تاسو ساتي ولې مونږ تاسو یو متحده قوا د اسلامي نړۍ جوړه نکو او د متحده یو قوا د دفاع د سیمې لپاره جوړه شي چې په هغې کې ترکیه، ایران، پاکستان، عربستان سعودي او مصر او د سیمې نور ملکونه پکې ټول شامل وسی. دا هغه خبره ده چې ما دا 13 میاشتو دوی ته کوله خو کله چې ایران په قطر باندې برید وکړه په عمان برید وکړه موږ ته سرې سترګې وښودلې نو زموږ په تګلاره کې هم لږ څه تغییر راغلل ځکه چې هر څوک چې په ګواښ ورته وشي خپل د ځان ساتنه کې شي. نو ما ویل چې خپل افغانستان اول دی بیا اول ځان بیا جهان. نو په دې اساس باندې اوس چې دوی دې خبرې ته راغلي دا د خوشحالۍ ځای دی که چېرته خدای وکړي دوی واقعا په دې ودرېږي واقعا دوی د دغه اسلامي نړۍ یو نظامی اتحاد جوړ کړي چې د اسلامي نړۍ امنیت د دوی په لاس کې اوسي. دا هماغه خبره چې د اسلامي اتحاد د خواته دوی ځي یو واحد امت جوړیږي ټول به متحدي متحده یو قوا به لري لکه د ناتو غوندې او دوی ته به څوک نور کږې نه ګوري نه به امریکې ته ضرورت نه اروپا ته او نه کوم بل مملکت ته. اسلامي نړۍ به خپل قوت لري او متحده وي. دا ډېر لوی خبر دی غټ خبر دی ځکه مې دا تاسو سره شریک کړم. بل خبر هم ډېر مهم دی هغه د مسعود پزشکیان د ایران د رئیس جمهور دی. تاسو معلومه ده چې د ایران کې فعلا تنازع دا ده چې دی مسعود پزشکیان عراقچي دی سایډ لاین کړي دي ډډې ته کړي دي او قدرت چې دی احمد وحیدي او ذوالقدر باقر لاس کې نیولی دی.
او هغه د مفاهمت او د سولې د خبرو په مقابل کې ولاړ دي. هغه وی دا مونږ ته په درد نخوري، مونږ په جنگ کې ګټو. او دا تفاهم لیک چې دی دغه صلح چې دی کړ امریکای سره، دا پزشکیان او دوی ډلو کړی ده او دوی سرته شوي دي. اوس پزشکیان خبرې چې کړي دي د خبرې ډېرې مهمې دي. دی وایي چې دغه تفاهم لیک چې دی دا د زمونږ د عالی شورا یو د حکمت سند دی چې دا په مشوره دی ټولو باندې شوی دی او شورا د ایران د تایید کړی دی او د هغې ځینه دا پاس شوی دی. نو دې لپاره دا ویلی دی چې د دې تفاهم لیک سره د ایران خلک ټول همدردي لري او دا چې دی پونږ په دې باندې وی معتقده سو چې دا زمونږ د خارجه پالیسۍ مرکزی د ثقل نقطه یا نقطې مرکزی جوړی او په دې اساس باندې زمونږ خارجه پالیسی به پاینده کې په همدې محور باندې جوړیږي او موږ به د همدغې معاهدې په اساس باندې دښمن دې ته مجبورو چې خپل په وعدو او تعهد باندې کلک ودرېږي، ځکه چې دا چې موږ کله امضا کړې ده په همدې معنا سره امضا کړې ده او زمونږ د مملکت امنیت او د سیمې امنیت چې دی د متحدینو سره د همدغې میمورندم یا د تفاهم لیک باندې دغه تړون لري. نو دلته اوس دا ثابتېږي چې پزشکیان غواړي خپل پوزیشن بیرته ثابت کی او کوم دغه چې کړی دی دلته د تفاهم لیک چې امضا کړی د دې نه دفاع کوي چې د په مقابل کې به بیرته د دغې ځواب څه راځي. د احمد وحیدی او د ذوالقدر باقر دې ته به وګورو، ځکه چې هغوی په هغې باندې ټینګار کوي دا مفهوم نه لري، دا د منځه تللی او دی په دې ټینګار لري چې دا یو تاریخي سند دی، دا د ټول شورا یو حکمت والا سند دی، زموږ د په حساب د خارجه پالیسۍ بنیاد او مرکزیت جوړوي او په آینده کې به زموږ خارجي پالیسي په همدې بنیاد مخې ته ځي. دا ډېر مهم ټکي دي. آخري ټکي باندې چې غواړم بحث وکړم هغه دا دی چې د لنډغرانو یو ځلې بیا د ای آی په ذریعه باندې اسناد جوړ کړي دي چې هغه ټول جعلي دي او په هغې کې ځینې نومونه لیکلي دي چې دغه کسانو د اسلامي امارت نه پیسې اخیستې دي. په هغې کې داسې نومونه هم شته چې هغه د اسلامي امارت لوی دښمنان دي عقیدوي او فکري لحاظ نه، او هغې ښکاره په بار معلومه شوې هم ده چې د احمد مسعود نه او د نورو ډلو نه پیسې اخیستې دي. نو په دې دا ښکاره کېږي دا سند جعلي دی، دروغ دی، لپاره دی چې په هغې کې دا نومونه هم دوی اضافه کړي دي. بله خبره دا ده چې لاندې کوم امضا دوی لیکلې ده چې په نامه د خلیل همراز پخوا د ریاست د 015 د امنیت رئیس و. اوس دا د 015 رئیس نه دی، یو کال کېږي دیز نه تللی دی، د 08 رئیس دی. نو په دې اساس باندې دا مکتوب جعلي دی، لپاره دی چې خلیل همراز اوس دې ځای کې نشته دی او دا ورقه دوی تازه لیکلې ده، ځکه د بدخشان د قضیې متعلق یې لیکلې ده او ویلي چې دغه قضیې په اساس پیسې ورکړل شوي دي. نو دا یو کاملا دروغ او کاذبانه جعلي ورقه ده او دا اعتبار نه لري او اسلامي امارت د اکثرو وګړو چې خبرې ورسره وکړلې هغې وایي چې دا بې اعتباره دی، دا اعتبار نه لري، دا جعلي دی. خو اسلامي امارت نه زموږ هیله دا ده چې په حیث حکومت یعنی وزارت اطلاعات و کلتور دا دنده ده چې چون دغه تحلیلګران چې دي د خپل وطن لپاره کار کوي او د دې سره ده کوي او موږ چې کوم کار کوو دا د لله فی الله د الله لپاره یې کوو او د خپل وطن لپاره یې کوو. د ده کې موږ د چا نه کومه قزحمن نه ده اخیستې او نه چا موږ ته راکړې ده. نو په دې اساس باندې دا دوی دنده جوړېږي چې زموږ دپاره دا چون د دوی دا تهمت ویلی، دروغ ویلی، جعلي اسناد یې جوړ کړي چې هغه دا اعلان وکړي چې دغه اسناد جعلي دي، دا واقعیت نه لري او دغه افراد ته فرضاً پیسې نه دي ورکړل شوي. که دغه شی دوی وکړي چې دومره غټه خبره نه ده، ډېر عادي خبره ده، خو که دوی دا هم نشي کولی نو بیا د دوی د الله مل شي، دوی د هېڅ کار هم نه دي. که دوی دغه کار هم نشي کولی بیا دوی د هېڅ کار هم نه دي. ځکه په دې 15 کالو کې خو موږ په دوی باندې هېڅ دوی موږ ته د دنیا دښمني خپل په سر راواخیستله، مګم د دوی نه موږ د خیر
د خیرم د خدای شاید دی د خیرم د ستنې سوکې قدر ته شی نه دی لیدلی. او ملا صاحبانو ځان ته ډیر کار کړی دی، چا 5 ښځې دي چا 7 ښځې دي، ځان ته ښه کافي کار کړی، موټرونه یې ښه ښایسته شوي دي، لباسونه یې ډېر ښه شوي دي، خو ملت مظلومه دی. اما د کار چې ورته وایي کار چې وکړه هغه کار درته نه کوي. نو زمونږ خو ترېنه کوم تمه نشته دی. یو ذرم د ستنې سوکې قدر ته دي حرامي، زمونږ ترېنه تمه نشته، ځکه چې دوی خپله ماړه شي دا کافي ده. منتها چې دغسې یو بې ځایه او کوم تهمت یو شی راځي، دغه کلمات خو ادا کولی شي چې راشي سټیج کې کښېني ووایي چې دغه خبر غلط دی، دغه خبر خو رد کوي که نه، که دا هم نشي کولی دعا به درته وکړو، هسې هم دښمنان درته ښه مر شوي دي. نو بس مونږ به بیا غلي شو، تاسو پوهېږئ دا دښمنان چې هر څه سره کوئ. هیله ده دا برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.